درېیمه برخه المؤمن الرشید چینل وړاندې کړې او وضاحت چینل پښتو ته ژباړلې ده. شیطان څنګه تاسې دوکه کوي؟ د شیطان لپاره د بني آدم خطا ایستل اسانه عمل نه ده، مګر دا چې له اسبابو او اغېزناکو طریقو څخه کار واخلي تر څو انسان د هغه په کړنو سره په اسانۍ ونه پوهېږي چې دغه عمل شیطاني عمل ده. همدا وجه ده چې انسان په سادګۍ سره دوکه کوي. نو دا اسباب او طریقې کومې دي؟ اول د باطل ښایسته سینګارول. دا هغه طریقه ده چې شیطان یې تر ټولو طریقو څخه زیاته په پام کې لري تر څو بشر ورباندې له هوښ او پوهې څخه لرې او په غفلت کې ډوب کړي. شیطان پرله پسې کوښښ کوي چې باطل د حق په شان انسان ته وښایي. په باطلو اعمالو ښایسته نومونه ایښودل، هغه حرام اعمال دومره ښایسته درته ښکاره کوي چې تاسې په هغه حرام عمل اخته شئ، لکه څنګه چې هغه پخپله وایي ابلیس په همدې وسیله باندې آدم علیه السلام ته دوکه ورکړه، یعنې خوراک له هغې ونې څخه چې دوی یعنې آدم او حوا ورڅخه منع شوي وو. نو ابلیس هغوی ته دغه عمل ښایسته په نظر ورکړ او ورته ویې ویل که تاسې له دغې ونې څخه میوه وخورئ د تل لپاره په جنت کې استوګن شئ یا به هم په وریښتو باندې بدل شئ. دا عمل هومره هغه ورته سینګار کړ چې هغوی ورباندې دوکه کړی شول او په نتیجه کې هغوی له جنت څخه ځمکې ته راښکته شول. په بل ځای کې رب العزت فرمایي أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو دویم د نیک اعمالو په ترسره کولو کې تاخیر راوستل. بله طریقه چې شیطان د انسانانو وړاندې کاروي دا ده چې انسان د نیک اعمالو په ترسره کولو کې له ځنډ سره مخ کوي. د مثال په ډول تاسو ته وایي د لمانځه لپاره نور هم وخت شته، بیړه مه کوه او وروسته به ادا کړئ. ابلیس په تاسو کې کسالت رامنځته کوي تر څو ستاسو او عبادت ترمنځ واټن زیات کړي. له ډېرو ځوانانو څخه مې اورېدلي دي چې وایي د لمانځه لپاره یو اوږد عمر په مخ کې لرم، اوس چې ځوان یم باید له ځوانۍ څخه خوند واخلم، هر کله چې بوډا شوم بیا به توبه وکړم او لمونځ به راټینګ کړم. ښه که چېرته په همدې ځوانۍ کې د مرګ پرښته درته راشي بیا خبره دا ده چې عبادت کې ځنډ مه رامنځته کوئ او سستي څخه کار مه اخلئ. که چېرته غواړئ سبا ته عبادت وکړئ نو همدا نن عبادت پیل کړئ. دریم هیلو ته د رسېدو ژمنې او دنیوي خوندونه. شیطان ډېره مینه لري چې د خلکو د هیلو پر برخه کې معلومات لاسته راوړي او د هغوی د صنعت ټکي ومومي. نو شیطان هغوی انسانانو ته شین څراغ روښانه کوي تر څو هغوی د حق له لارې څخه د باطل لارې ته واړوي. Allah subhanahu wa ta'ala says بېلابېلو خواهشاتو کې پټوي هغه خواهشات چې په حقیقي ډول تاسو ته هیڅ کومه ګټه نه لري. هغه تاسې اړ کوي چې تر خپلې اړتیا څخه زیاتې پیسې وګټئ، خپل شهرت ډېر کړئ، بې بقا خوندونه کې ډوب شئ او د عمر په پای کې به وپوهېږئ چې هیڅ سرمایه د آخرت لپاره نه لري. وشي به د هغو خلکو په هکله سوچ وکړئ کوم چې ډېر ثروت او سرمایه لري. ایا هغوی به د خپل ثروت په ذریعه وتوانېږي چې یوه دقیقه خپل عمر زیات کړي، بالخصوص کله چې مرګ د هغوی په وړاندې راشي؟ یقینا هیڅ کله. ولې؟ دا ځکه چې د هغوی مادي سرمایه هغوی ته زیاته یعنې ابدي کومه ګټه نه رسوي مګر دا چې خپل مال د الله په لار کې وقف کړي. څلورم د خیر غوښتنې اظهار. شیطان خلک ګمراه کوي او د خیر غوښتنې ښکارندویي کوي او وایي چې د انسان خیر غواړي، لکه څنګه چې د آدم علیه السلام په داستان کې راغلي. As it is mentioned in the story of Adam alayhi salam. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. معلومه خبره ده چې شیطان د نورو انسانانو په وړاندې هم له همدې طریقې څخه کار اخلي. Them in different ways and claim for benevolence to them. پنځم ورو انسان ګمراه کول. د شیطان بله طریقه چې ورڅخه کار اخلي دا ده چې ګام په ګام انسان ګمراه کوي. هغه نشي کولی چې په ناڅاپي ډول باندې انسان ګمراه کړي. کله چې هغه وغواړي یو انسان کبیره ګناهونو ته ورسوي نو لومړی په صغیره ګناهونو مبتلا کوي.
شپږم د شک او تردید رامنځته کول. دا هم د شیطان یوه مهمه وسیله ده چې په ذریعه باندې د خلکو په زړونو کې شک او شبهه اچوي او د هغوی عقیده خرابوي. په یو روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیطان ستاسو خواته راځي او درڅخه پوښتنه کوي دا چا پیدا کړی او هغه چا پیدا کړی. دا تر هغه وخته پوښتنې کوي چې په انتها کې دا پوښتنه وکړي چې الله چا پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کوي چې په داسې حالت کې رب العزت ته فنا یوسئ. د شیطان موخه له داسې پوښتنو څخه دا نه ده چې موږ به په ځواب کې بند راولي، بلکې پوهیږي موږ دغو پوښتنو ته ځواب ورکولی شو. د هغه هدف او موخه له داسې پوښتنو څخه دا ده چې د انسان په زړه کې شک او شبهه رامنځته کړي، او که چېرته موږ د یوې پوښتنې ځواب ورنکړو باید د شیطان په وړاندې استقامت ولرو او هیڅکله خپله سپېڅلې عقیده تضعیف نه کړو. Targeted by shaitan. اووم شراب، اتم قمار، نهم انصاب، لسم ازلام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر، شراب او هر هغه څه چې نشه رامنځته کوي او مخدره مواد، میسر هر ډول قمار، انصاب هر هغه څه چې د الله تعالی پر ځای د هغه عبادت وشي، ازلام هغه شیان او توکي چې د پال کتو یا هم د غیب ویلو په موخه کارول کیږي. 11 جادو یا سحر، هر هغه څوک چې جادو کوونکي ته غوږ شي، هر هغه څوک چې د هغوی په لار لاړ شي، هر هغه څوک چې په هغوی باور ولري، نو دا دې واوري چې د الله په وړاندې کافر شوي دي. ولې؟ دا ځکه چې جادو یو له هغو اعمالو څخه دی چې د الله تعالی قدرت تر سوال لاندې راوړي. کله مو پام کړی چې یو کوډګر څنګه فعالیت کوي؟ که یې ووینئ نو له ځانه وپوښتي چې آیا دا شخص ډېر ځواکمن نه ده؟ آیا ډېر مقدس نه ده؟ نو په دغه حال کې تاسو د الله تعالی قدرتونه هیروئ. هغه څه چې حقیقت دی همدا خبره ده چې تاسې خپل ټول پام د هغه کوډګر په لور اړوئ. د کوډګر په واسطه ډېر بېګناه انسانان د ګناهونو سمندر ته لویږي. کوډګر ادعا کوي چې په غیب باندې پوهیږي. آیا تاسې پوهیږئ هغه څه کوي؟ ځینې کوډګران له پیریانو سره ارتباطات ټینګوي، حال دا چې په حقیقت کې دا عمل حرام دی. رب العزت په خپل کلام کې په جین صورت کې فرمایي یو له هغو ټکو څخه چې ورسره یادونه شوې ده دا ده چې د انسانانو په منځ کې داسې کسان هم شته چې له پیریانو یا جنیاتو څخه مرسته غواړي او هغه پیریان دوی نور هم گمراه کوي. دا د قرآن کریم آیات دی چې د جن په صورت کې موندلی شي. From those of jinn kind, and those of jinn kind are leading them further astray. That's a Quranic verse. بنا ان یو څوک به له اوږدې ږیرې او ګلابي رنګ پټکي سره وایي ووایه سبحان الله، تاسې هم ووایه سبحان الله سبحان الله، بیا هغه وایي ووایه الحمدلله، نو تاسې به هم الحمدلله ووایاست. اجازه راکړئ چې درته ووایم ستونزه مو څه ده؟ دغه پاڼې او لیموګان له دې پارچې سره واخله، داسې او هاسې وکړه او دا ټول کار به له یو بل سره ترسره کړي، نو ښه به شي. تاسې به ووایاست شکرا جزاک الله خیرا، دغه شخص زه ښه کړم او پیسې هم راڅخه وانخیستې. حقیقتا کوم کار چې هغه وکړ هغه دا و چې ایمان یې له تاسو څخه اغلا کړ. پایله به یې څه شي؟ لومړی کار چې هغه یې کوي دا ده چې په الله تعالی پورې خاندي او د هغه پیغمبر پورې ملنډې وهي او وایي تا ویل چې سجده درته وکړي مګر موږ ژمنه وکړه چې هغوی به ګمراه کړو. وګوره هغوی تیار دي چې لیموګان پرې کړي، هغوی تیار دي چې هغه عمل ترسره کړي کوم چې هیڅ معنا نه لري ستا لپاره نه بلکې موږ ته. پوهیږئ هغوی ستاسو ایمان له تاسو څخه غلا کړی او هغوی تاسو اړ کړي یاست چې شیطان ته عبادت وکړئ پرته له دې چې تاسو وپوهیږئ. اوس په ژبه ووایاست الله اکبر. You still saying Allahu Akbar? 12 موسیقي. که چېرته سنت ته مخه کړئ نو که له هر یو مسلمان څخه وپوښتئ چې ډېر مهم او معتبر کتاب کوم یو ده، ځواب به درکوي صحیح البخاري. وروسته له کلام د الله تعالی څخه په نړۍ کې معتبر کتاب صحیح البخاري ده. صحیح البخاري کې رانقل شوي چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما په امت کې به داسې کسان راشي چې حرام ته به حلال وایي، هغوی به زنا، ورېښم، د نشهیي توکو کارونه او موسیقي به حلاله ګڼي. د پورته حدیث په رڼا کې ویلی شو چې د رب محبوب فرمایلي زما په امت کې به داسې کسان راشي چې 4 شیان به حلال ګڼي. د خدای محبوب موسیقي حرامه ګڼلې. 4 things. The Prophet ﷺ told us that there will come people who would make these haram things halal. So the Prophet is the one who told us that music is haram. This is real. دا یو حقیقت ده. ځینې پوهان موسیقي ته یعنی د شیطان د قرآن لقب ورکړی ده. Satan's Quran. موسیقي په زړه کې دننه کیږي،
او زړه تر خپل واک لاندې راولي او سربیره پردې د قرآن لپاره ځای په زړه کې نه پاتې کیږي. For the Quran of Allah. دا یو ښکاره حقیقت دی. موسیقي قرآن له زړه څخه محوه کوي. سربیره پردې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خبرداری راکړی چې موسیقي زیانمنه ده زموږ د روح لپاره. Dangerous for our souls. 14 د شیطان انسي او جني لښکر پټې ډلې اليمیناتي د پردې تر شا پلانونه